شاروالی غزنی و کمیته تنظیم امور شهری روند عملی جمع‌آوری و تنظیم وسایطی که به گونه بیجا و غیرقانونی در سرک‌های مرکزی و مناطق مزدحم شهر توقف داده شدند آغاز کردند. مسئولان این کمیته میگویند این اقدام به منظور تأمین نظم شهری، کاهش ازدحام ترافیکی و فراهمسازی زمینه رفت آمد آسان و مسئول برای شهروندان انجام می شود. به گفته آنان در ماه‌های اخیر توقف بی‌نظمی وسایط در 4 راه‌های مهم و مسیرهای عمومی شهر باعث بروز مشکلات ترافیکی و افزایش شکایات شده بود. بنان موږ غواړو چې دغه د بازار نظم په تمام معنا باندې ونیسو، کنټرول کړو او موټر بې ځایه پرې نه دو. نو ان شاء الله الرحمن دا کار به ادامه لري په روزه کې. هغه موټران چې بې ځایه توقف کړی، بې ځایه ولاړ یا مثلا د دکاندار ټوله ورځ درېږي له سهاره تر مازدیګره پورې، هغه بیا موږ د کرینګ په واسطه باندې انتقالوو مدیریت ترافیکو ته. شماری از شهروندان از این اقدام استقبال می‌کنند و می‌گویند که پیش از این بی‌نظمی در سرک‌ها نه تنها مشکلات ترافیکی ایجاد می‌کرد، بلکه برای عابرین پیاده نیز موانع جدی به وجود آورده بود. ډېر ښه کار دی. په بلای د مات پلنه تاغه پورې سړی 60 دقیقې کې نشي را رسېدلی د موټرو د ازدحام د لاسه پوه شوې. او دا که داسې پاک شي پورته شي نو هر سړی دغه د پازادانه لاره به ځي، په خپله مخه به ځي. دا ښاروالۍ دا موټر ټولوي، دا زموږ په نظر دا ښه کار دی. دا په ښار کې ازدحام جوړوي، خلک ډاکټر ته نشي کړی، لارې ټولې باندې دي سره، عمومي سړکونه ټول سره باندې، پارکینګ کې نه دروي، په د سړکو عمومي سړکونو غاړې دروي، دا موټر ازدحام جوړوي، ښار ټول ازدحام کړی دی. پوه مسئولان تاکید میکنند وسایطی که به گونه غیر قانونی در کنار سرک، چهارراه‌ها و مسیرهای عمومی توقف داده شده باشند جمع‌آوری شده و با مالکان آنها مطابق اصول و مقررات نافذه برخورد صورت خواهد گرفت.